نو ځکه دا خبره کول چې په دې میاشته کې د غصې او د خشم څخه ځان ساتل. که چیرې انسان له غصه او خشم ورس په کار دا دی چې بس هغه خشم سړی وخوري، هغه تریخ غړپ دی به سړی تیر کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ما من جرعة احب الی الله، الله تعالی ته په ټوله دنیا کې یو غړپ ډیر خوږ دی، ډیر محبوب دی. جرعة غیظ کظمها رجل، چې کله یو سړی له خشم ورسي هغه خشم بس دغه ستونی ور باندې کښي، هغه خشم تیر کې، هغه خشم ختم. دغه غړپ چې بنده در دې ستونی تیر کې، دا د ټولو غړپونو سره محبوب او خوش غړپ دی الله تعالی ته. الله تعالی ته په ټولو غړپونو کې بل داسې خوش غړپ نشته. چیرې انسان له بالفرض خشم ورسي، غصه ورسي، نو دا د جهنم د اور لمبه ده د انسان په مزاج کې. پیغمبر علیه السلام وایي تاسو سترګو ته ګورئ، دا سړي سترګې سریس، تاسو د هغې مخ ته ګورئ، په دې مخ کې د سروالي اثر ښکاره سي. نو په دې وخت کې بیا د پیغمبر علیه السلام تعلیم دا دی که ولاړ دی، که خشم سړی پورته بیایي دا د جهنم لمبه د سړی پورته خیږي. که حالت د ولاړې بس کښي دیني، او که حالت د ناستې کې دله غصه ورله بس پرېږدي وسي. او که ډېر په دې باندې د انسان خشم نه خیږي، بیا خو دا د جهنم لمبه ده، د دې سړېدل د یخو اوبو په اوداسه باندې کېږي. بس دستي دې ورسي په یخو اوبو باندې اودس وکړي چې کومه غصه او خشم د په مزاج کې د الله تعالی به یې لرې کوي. او ما درته ویل پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي من کظم غیظا، یو سړي له خشم ورلی، پر زنانه ورلی، پر داسې چا ورلی چې د خپل خشم پر کښلی سي. من کظم غیظا وهو قادر علی انفاذه، یو سړي له غصه ورله، دی پر دې قادر دی چې هغه کښلی سي دا غصه، لیکن د هغې باوجود یې بیا هم نه وکاشي او دا خشم تیرې کړي او د دې خشم برداشت وکړي او پر دې باندې صبر وکړي. نو ملا الله قلبه امنا و ایمانا، الله تعالی به په زړه کې ایمان پیدا کړي، الله تعالی به په زړه کې امن او سکون پیدا کړي، او داسې ایمان به دته الله تعالی ور نصیب کړي چې د هغې حلاوت او خوند به دی په دې خپل بدن کې محسوسوي، په دې خپل زړه، په دې خپل دماغ کې به د هغه ایمان خوند دی محسوسوي. او دویم الله تعالی به ودع الله علی رؤوس الخلائق، چې کله د قیامت میدان راسي الله تعالی به د قیامت د میدان پر ټولو صفو باندې راواړي. د قیامت میدان کې د الله تعالی پر عرش باندې 140 صفه راګرځېدلي دي انسانان، په هغې کې 80 صفه د دې امت انسانان دي او 40 صفه د نورو قومونو انسانان دي. الله تعالی به دې ټولو صفونو کې د نوم اخلي چې پلانکی د پلانکي زوی، چې کله دی د هغې جواب وله ورکړي نو الله تعالی به ملایکو ته وایي چې په سربیره پر دې ټولو صفو باندې راواړوئ. نو بیا به الله تعالی پر ټولو صفو باندې را اړوي، د خپل عرش و مخ ته به یې دروي. ویختارو فی ای حور شاء، الله تعالی ورته په هغه ورځ چې د هغه خشم وخواړی هغه د جنت د حورې مهر دی، ورسه د جنت په کومو حورو کې وګرځه چې کومه حوره دې خوښه ده هغه ستا په نصیب ده. بس نو زه دا درته وایم چې یو د دې دپاره چې دا میاشته د دې ضروري اعمال دا دی چې دې میاشته کې ګناه نه کول، خپل ټلیفون بندول، د ځان د ضرورت دپاره کښنی ټلیفون راخیستل، او چې په کومو مجلسو په کومو ترتیبو کې سړی راغلی د هغه مجلسو ترتیبو سه ځان راګرځول، او چې په کومو محفلو کې سړی د ګناه سره مخامخ کېږي د هغې محفلو سه په دې میاشته کې پرهیز کول. د ټولو سه اهم عمل د دې میاشتې دا دی چې دغه یوه میاشته د ګناهو سه له غړه تېرول. او دویمه ضروري عمل دا دی چې دې میاشته کې د ځان دپاره د حلالې نفقې بندوبست کول. او دریم ضروري عمل دا دی چې دې میاشته کې د خپل ژبه ته جلو راچول، که د خیر خبره وله د خیر مجلسو هغې له ورځه په هغې کې شرکت کوه، او د خیر خبره او د خیر مجلس نه ذکر لا مه کوه، بس چپه خوله اوسېږه، او چې کله ته چپه خوله اوسېږې الله تعالی دا چپه خوله په ذکر کې در شماري. نو میاشته ډیره مبارکه میاشته ده او د نیکو اعمالو یو سیزن دی چې پر موږ او تاسو باندې را رسېدلی دی. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا د انسانیت د ګناه د رژولو دپاره یو بهترینه موقع ګرځولې ده، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه امتي ته شرح کړې ده چې پر هغې باندې د روژې میاشت راسي او پر ده باندې تېره سي او دی د 11 میاشتو ګناه په دې کې نه ورژوي. ځکه دې میاشته کې توبه کښل او د الله تعالی سره صلح کول او د دې میاشتې ورځې او شپې په عباداتو کې تېرول. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي. واخر